السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ګرانو قدردانو خويندو ورونو، څنګه چې تاسو ته دا خبره معلومه ده چې دا مبارکې ورځې د حج سره تعلق ساتي او یو عظیم عبادت په دې ورځو کې مسلمانان ادا کوي، او هغه د الله سبحانه وتعالی د کور حج کول دي. نو هر مسلمان له پکار دی چې د حج د طریقې زده کړي، څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی چې الله سبحانه وتعالی د هغه نه د حج قبول کړي. نو موږ به په دې مختصر وخت کې په لنډه طریقې سره د حج د طریقه تاسو ته بیانو، او په اسانو الفاظو او په اسانه طریقې سره چې تاسو خبر شئ د دې عظیم عبادت د طریقې نه. کله چې انسان د کور نه وځي اراده د حج لري، هغه به لازم په میقات باندې تیریږي. هغه میقاتونه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې واضح کړي، او دا میقاتونه د دې دپاره ایښودی شوي دي چې د حرم د حدودو او د حرم قدر د مسلمانانو ته معلوم شي چې دې ځای ته کله هم ورننوځي او د حج او د عمرې اراده دي، نو دا د کارونه په تا باندې حرام کیږي او د احرام په حالات کې به ننوځي، چې هغه په حدیثونو کې د هغې وضاحت شته، او دا زیاده تفصیل نه دی او دومره وخت موږ سره نشته چې د هرې خبرې تفصیل وکړو. نو کله چې موږ ته میقات ته ورسې، هلته به غسل وکړي چې دا یو مسنون عمل دی، لازم نه دی که بالفرض وخت نه و یا ګڼه ډېره زیاته وه، نو انسان په چاردام باندې هم اکتفا کولی شي، یا صرف احرام واچي دغه هم پوره ده. دا غسل داسې لازم نه دی، بلکې غوره طریقه ده. غسل چې د کله وکړو، نو د هغې نه بعد به دغه ګنډلی شوي جامې کوم چې عام لباس دی دا به لرې کړي، او دوه سپینې صادرې چې یو به لنګي او بل به صادرې دا به واچي، او زنانه به په هغه کپړو کې احرامي کمې کپړې چې د هغې عامې د استعمال دي. صرف دومره ده چې ډول او سنګار به نه کوي، ساده لباس به استعمالوي. او دا د عوامو یا د بعضو خلکو غلطي ده یا غلطه خبره ده چې هغوی وایي چې زنانو دپاره یو خاص رنګ دی، یا به سپین لباس استعمالوي یا به شین لباس یا به تور لباس. نو دا کمزوري خبره، بلکې زنانه چې کم رنګ هغې ته میلاو شي هغه استعمالولی شي. د هغې نه بعد چې کله د احرام واچو او غسل دې وکړو او د جسم صفایي دې وکړه، نو خوشبو به استعمال کې د تلبیه ویلو نه مخکې، او دا خوشبو به رسول صلی الله علیه وسلم استعمالوله، څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې ما په رسول صلی الله علیه وسلم باندې خوشبو لګوله، او دا خوشبو په بدن باندې لګې، او خیال به کوي چې دا په د احرام په کپړو باندې ونه لګي. د هغې نه بعد بیا د حج 3 انساک دي یا 3 طریقې دي، چې یو ته تمتع ویلی کېږي، بل ته افراد، او دریم چې دغه قران دی. په دې کې چې کم ته غوره کوو او کم ته د زړه کېدو، نو د هغې اراده به وکړي او تلبیه به ووایي. کم سړی چې د حج تمتع اراده لري، نو هغه به تلبیه ووایي اللهم لبیک عمره، صرف په عمره یاده کړي، ځکه چې تمتع حج کې عمره جدا ده او بیا حج جدا دی. او که د قران اراده لري، نو هغه به وایي چې اللهم لبیک عمره و حجه، عمره او حج دواړه به یو ځای یادوي، ځکه چې قران کې د حج او عمره یو ځای کېږي. او که بالفرض د افراد اراده لري، نو بیا به صرف دغه وایي چې اللهم لبیک حجه، صرف په حج یادوي، ځکه چې دی به یوازې حج کوي. او په دې درېواړو کې تمتع حج چې دی دا غوره دی که چاته اساني، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې ارمان کړو، او دا ویلو که روان کال ته زه پاتې شوم، نو زه به هم تمتع کوم، یا که دا کم حالات چې ما له مخې له رالو، که بالفرض دا حالات نه وی راغلی، نو ما به هم تمتع حج کړی وی. او انسان همیشه ارمان د ښه شي کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم اگر که قران حج کړی دی، خو ارمان د تمتع کړی، دلیل به دې باندې چې تمتع حج دا د دې ټولو نه غوره دی. کله چې دا تلبیه ووایي، نو بیا به د حرم په لار روان شي، او تلبیه به ډېره وي چې د هغې یو صیغه دا ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دا تلبیه ویل مستحب طریقه ده او سړی به په اوچت اواز سره وی او زنانه به په پټ اواز سره وی. او په دې کې دا بعض خلک خطا کیږي چې هغوی دا تلبیه په اجتماعي طور سره وی چې ټولې په یو ځای باندې وی. دا عمل څه ثبوت نه لري. دغه شان یو کس وی د شاته پسې را نور وی د دې عمل هم څه ثبوت نشته، بلکې هر انسان به ځان له تلبیه وی. او دا تلبیه ویل نن سبا ډېر کم خلک به ته وینې په حج او عمره کې چې هغوی دا تلبیه وایي. دا یو داسې عمل دی چې ورک شوی دی، نو کوشش دا کوي چې دا تلبیه به وایي. کله چې ته حرم ته ورسېدې نو دې ځای کې بیا فرق راځي په تمتع او په افراد او په قران کې. که بالفرض تمتع حج نو په دې ټیم کې به تا باندې عمره ده، نو لازم به صفا مروه او طواف دا به کې. او که ته حج قران کې یا حج افراد کې نو په دې ټیم کې به تا باندې طواف قدوم دی چې هغه سنت دی، او د هغې سره که صفا مروه کې نو وکړه. خو دا صفا مروه که دې وکړه نو بیا به په تا باندې دویمه صفا مروه د اختر په ورځ د طواف زیارت سره نه وي. نو کله چې دې عمره وکړه، د عمرې طریقه په اختصار سره دا ده چې کله حرم ته ورننوتې جومات ته، نو طواف به شروع کړي د حجر اسود نه. او طواف چې د اووه چکره دي، هر چکر په حجر اسود شروع کیږي او په حجر اسود باندې ختمیږي. او په دغه ټیم کې چې کمې دعاګانې تاسو ته یاد دي هغه به کې. دا بعض خلک د ځان سره واړه واړه کتابونه راوړي او په ځان یې هغه لازم کړي، او پای کې اکثر داسې کړي چې د اول چکر دپاره دا دعا ده، دویم دپاره دا ده، دریم دپاره دا ده. دا ټول څه ثبوت نه لري. رسول صلی الله علیه وسلم داسې د هر چکر دپاره خاص دعا نه ده ښولې. د رسول صلی الله علیه وسلم دا یو دعا ثابت ده چې د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دې نه علاوه شریعت اجازت ورکړی چې کومه دعا کوم ذکر کې هغه کوه. نو بیا دا زموږ دا بعض خلک د عربۍ د کتابونه ځان سره راوړي او هغه دعاګانې کوي، پوهېږي هم نه چې دا دعاګانو څه مطلب دی. نو د هغې نه ښه دا دی چې یو سړی به پښتو کې به خپله ژبه کې دعا وغواړي د رب العالمین نه، نو دی کم سے کم پوهېږي په دې باندې چې را زه څه وایم. نو دغه ټیم د دعاګانو غوښتو دی، دغه ټیم د الله سبحانه وتعالی د یادولو دی. نو د طواف چې دی په دې ټیم کې الله یادوي. دا بعض خلک د طواف کې لګوي، ګپ شپ لګوي یا په موبایلو باندې خبرې کوي. دا یو غلط عمل دی، ځکه چې دا موقع اوچته موقع الله سبحانه وتعالی درکړې، د هغې نه فایده واخله. د الله سبحانه وتعالی د کور په خوا کې انسان له پکار دی چې تعلق صرف د رب العالمین سره ساتي. حجر اسود ښکلول چې دی د سنت طریقه ده. که چېرته موقع درته میلاو شوه، دا خبره یې ساتئ چې حجر اسود ښکلول سنت طریقه ده. او د مسلمان تنګول چې دا بعض کسان دکې ورکوي دا حرام دی. نو څنګه د سنت دپاره چې دی حرام کار کوي. که بالفرض ستا د لاسه څوک مسلمان تنګېدو یا دکې دې پکې ورکولي نو بیا ته ګناهګارېږي. نو بیا به حجر اسود ښکلی نه. بیا به حجر اسود اولنۍ مرحله دا دی چې ښکلې کړي. که ښکلولی نه شي څه شی سره لاس کې هغه پرې راکړه، هغه ښکل کړه. که هغه نه شي لاس پرې راکړه ښکل کړه. که هغه هم نه شي د لرې نه ورته اشاره وکړه او د هغې سره بسم الله الله اکبر ووایې یا الله اکبر یوازې به ووایې، او د هغې سره به دا ښی لاس اوچتې. دې ټیم کې بعض کسان دا دواړه لاسونه اوچتوي، دا غلطه طریقه ده. او دا بعض کسان لاسونه اوچت کړي او بیا یې ښکلوي، دا هم غلطه طریقه ده. حجر اسود مخې ته ودرېدنې دي په کار، ځکه چې نور مسلمانان هم راځي، نو هغو له موقع ورکول پکار دي. د هغې نه بعد به صفا مروه ته چې کله طواف ته ختم کړو، د هغې نه بعد صفا مروه ته تلو نه مخکې 2 رکعاته به د مقام ابراهیم سره وکړي. که بالفرض د مقام ابراهیم سره ځای میلاوېدو، که د مقام ابراهیم سره ځای نه وره شو، نو جومات په کم ګوټ کې چې وکړو هغه جایز دي. په اولني رکعت کې به قل هو الله قل یا ایها الکافرون وایي، او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد وایي. د هغې نه بعد صفا مروه له به ځي. او دا آیت په دغه ټیم کې ویل مستحب دي: ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. صفا مروه دا اووه چکرې دي. د صفا نه شروع کېږي، اولنی چکر په مروه ختمیږي، بیا به د مروه نه دویم چکر شروع کېږي، په صفا باندې ختمیږي. دا بعض خلک چې دی هغوی په دې کې خطا کېږي، نو هغوی د صفا نه مروه پورې او د مروه نه صفا پورې دا یو چکر شماري، حالانکې دا 2 چکره شمارلی کېږي. نه صفا له چې کله ورشي، نه هلته به دعا وغواړي: لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. که دا ذکر ته یاد وي نو دا به ووایي، پای پسې بیا دعا وغواړي، اوږده دعا به وغواړي. او څنګه چې انسان په دعا کې لاس اوچتوي داسې به اوچت کړي.
صفا نه مروه طرف ته روان شي په دې منځ کې چې کوم دعا ته ته یادې کوم ذکر ته ته یادې هغه کوه او کله چې د شنو علامو ته د شنو راډونو ته راورسې نو دغه ځای کې به د سړي دپاره مستحب دا دي چې هغه دغه ځای کې تیزه منډه ووایي د سړي دپاره زنانه به دغه ځای کې منډې نه وایي بیا چې مروه ته کله راورسېدې نو مروه کې به هم قبلې ته مخکې کعبې ته به مخکې او هماغه ذکر به ووایي کوم چې تا په صفا باندې ویلی او بیا به دعا وغواړي او مستحب طریقه دا چې دغه ذکر انسان 3 پیرې ووایي او د هغې نه بعد دعا غواړي خو که دا چېرته موقع ورته میلاو شو او که یو سړي عمل پرې ونه کړو نو دا یو سنت عمل دی د دې د لاسه د عمل کې داسې خلل نه راځي چې د عمل یې باطلېږي د هغې نه بعد چې کله مروه ته ورسي بیا به صفا طرف ته راځي او داسې به ستا 7 چکره پوره شي چې کله دې دا پوره کړو نو د هغې نه بعد به ویښته واړه کړې یا به یې وخرې او د هغه سړي دپاره موږ دا خبره کوو چې هغه تمتع حج کوي ځکه چې قران او افراد والا چې دي هغه به د احرام نه کولوي نه به ویښته واړه کوي بلکې هغوی به انتظار کوي د حج د 8مې ورځې ته نو کوم انسان چې تمتع حج کوي هغه به د ویښته واړه کړي او واړه کولو له په دې ټیم کې غوره به دي ځکه چې بیا به په حج کې د اختر په ورځ باندې بیا سر وخرئ نو چې هغه وخته پورې ویښته یي نو کله چې ویښته واړه کړو او دا یې ساتئ چې ویښته به ټول واړه کړي دا بعض کسان د یو طرف نه د بل طرف نه لږ لږ ویښته والي دا صحیح طریقه نه ده ویښته به ټول چې که واړه کړي او که خرئ چې خرئ خو واضحه ده او چې واړه کړي نو ټول سر نه به ویښته اخلي او زنانه چې دی نو د هغوی د چونټې نه به د ګوتې د سر په اندازه باندې ویښته به واخلي بیا به خپل احرام کولاو کې او داسې چې دی د عمره وشوه او کوم چې افراد والا دي یا قران والا دي هغو به په دې خپل احرام کې ناستي د 8مې ورځې پورې 8مه ذوالحجه چې کله راشي د مینا ورځ ده دې ته یوم الترویه ویلی کېږي د ماسپښین د منځه نه مخکې د زوال نه مخکې به مینا ته ځان ورسي او کله چې مینا ته وتې نو په کوم ځای کې چې یې د هغه ځای نه به احرام واچې د هغې دپاره بیا میقات ته تله څه لازم نه دي او نه مسجد حرام ته تله دي او نه څه بل خاص ځای د هغې دپاره شتي بلکې په کوم ځای کې چې ته یې هلته به غسل وکړي او هغه اعمال به وکړي کوم چې په میقات کې کړي دي او احرام به واچې او تلبیه به ووایه د حج مینا ته به د ماسپښین مانځه نه مخکې ځان ورسوي او په مینا کې به دا 5 مونځونه وکړي ماسپښین مازدیګر او ماښام ماسخوتن او سحر مونځ او په مینا کې به دا مونځونه قصر کېږي او جمع کېږي منو د مونځونه مینا کې به ذکر او اذکار کې الله سبحانه تعالی به یادې او دا ټیم به پالتو نه تیرې کله چې د سحر مونځ وکړو نه د هغې نه بعد بیا د عرفات طرف ته انسان وتی شي خو عرفات ته داخلېده په هغه وخت کې غوره دي چې کله د زوال نه مخکې د ماسپښین دا ټیم چې دی دغې ته نږدې انسان ورداخل شي عرفات ته نو دا غوره طریقه ده که یو سړی د هغې نه مخکې عرفات ته ننوځي نو دې کې څه حرج نشته کله چې عرفات ته ننوتې نو بیا په هغه ځای کې ماسپښین او مازدیګر مونځ دا به یو ځای وکړي او قصر به وکړي او جمع تقدیم مطلب چې د ماسپښین د مانځه په ټیم کې به د دواړه مونځونه وشي او کومه خطبه چې ویلی کېږي هغه خطبې ته به غوږ کېږدي او مونځ به وکړي او شریعت دې ټیم کې د 2 مونځونه په دې یو ځای کړي چې تا ته بیا موقع وي چې ته الله سبحانه تعالی ذکر وکړي او دعاګانې ووړې او عبادت وکړي ځکه چې دا هغه ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې مبارک ویل حج عرفه حج خو په اصل کې عرفات دی په ټول حج کې غټ رکن چې دغه د عرفات ورځ ده د نور د ډوبېدو پورې به په عرفات کې او ښه به د الله سبحانه تعالی بندګي وکړي هغه ته به عاجزي ښکاره کړي او چې څه دي په زړه ارمان یې د رب العالمین نه به وغواړي په دغه ورځ چې د الله نه څه وغواړي نو هغه رب العالمین ورکوي د نور د ډوبېدو نه بعد به روان شي د مزدلفې طرف ته او ښه په ارام او په سکینت او په وقار سره به ځي چې کله مزدلفې ته ورسېدې نو ماښام او ماسخوتن مونځ د دواړه به یو ځای کې او قصر به کې او جمع تاخیر به کې یعنی د ماسخوتن د منځه په ټیم باندې به د 2 مونځونه کېږي د ماښام مونځ کې قصر نه کېږي ماسخوتن مونځ کې قصر به کې 2 رکعاته به کې د هغې نه بعد به ویتر وکړي او بیا به ویده شي ځکه چې دا شپه چې ده په دې شپه باندې چې رسول صلی کله راغی او د 2 مونځونه وکړو بیا ویده شوی د دې لپاره چې سهار بیا حاجي ته اعمال ډېر دي نه قبیل پرز زنانې ماشومانانې یا بوډاګانې ناجوړې نو هغوی د نیمې شپې نه بعد بیا مینا طرف ته روانېدی شي او کوم چې ځوانان دي یا تکړه خلک دي عذر ورته نشتي نو هغوی به لازم دا شپه هلته تېروي سهار مونځ به کوي سهار مونځ چې دې کله وکړو بیا به ښه انتظار کوي چې رڼا ولګي چې کله ښه رڼا ولګېده د مینا طرف ته به روان شي مینا طرف ته چې تلئ که په لاره باندې د کاڼي میلاو شو صحیح د راوچت که که په لاره ته میلاو نه شو مینا نه به راوچت کې هېڅ خبره نه بعض عوام په ځان باندې دا خبره لازم کړې چې لازم به د مزدلفې نه کاڼي راوچتې او هغه به وینځي دا کمزوري خبرې دي چې به کوم ځای کې د کاڼي میلاو شو به راوچت کې او د ګوتې د سر په اندازه باندې
کاڼي به راوچت کړي چې نه ډېر غټ او نه ډېر واړی. کله چې مینا ته ورسېدې او جمرة الکبرا ته ورسېدې چې دې ته زموږ خلک شیطان وایي، غټ شیطان ورته وایي، نو کله چې دغه ځای ته ورسېدې نو دا به 7 کاڼي وولې او د هر کاڼي سره به الله اکبر وایې. چې 7 کاڼي د وویشتو نو بیا به روان شي. نه بیا که حج تمتع کې یا حج قران کې نو قرباني به وکړي. چې قرباني دې کله وکړه بیا به سر وخرئ او سر خریل چې دا غوره دي او دا خبره کمزوري ده چې سړی ولنی حج کوي نو سر به خرئ چې بیا وروسته که دویم دریم حج کوي نو بیا وایي سر خریل پکې نشته. نه دا سر خریل ویښته واړه کول دا د دې سره تعلق نه ساتي چې اولنی حج دی که دویم حج دی. همیشه چې دی په هر عمره کې په هر حج کې سر خریل غوره دي او ویښته واړه کول جایز دي. د هغې نه بعد به بیا چې کله دې قرباني وکړه او ویښته دې لرې کړو نو بیا به د خپلې کپړې واچي او د حرم طرف ته به ځې طواف زیارت دپاره. طواف زیارت چې د حج رکن دی چې کله طواف زیارت وکړو د هغې نه بعد به صفا مروه وکړي. او کم چې افراد کوونکي دي یا حج قران کوونکي دي که هغوی د اولني طواف سره صفا مروه کړي نو دلته پې صفا مروه نشته. د فایدې لپاره دا خبره یاد ساتئ چې په دې اختر په ورځ چې کوم اعمال دي که دا مخکې وروسته شي نو داسې حرج نه کوي. که یو سړی د شیطان ویشتو نه مخکې قرباني وکړي یا د قربانۍ نه مخکې چې دی ویښته لرې کړي نو په دې کې هېڅ حرج نشته. چې کله دې طواف زیارت وکړو صفا مروه دې وکړه بیا به واپس راشي مینا ته. مینا ته چې واپس راغلې په دې کې به دا 2 ورځې یا 3 ورځې دا به تېرې ایام التشریق هغې ته ویله کېږي 11مه 12مه او که څوک لیټ کېده غواړي نو 14مه. دا 3 ورځې په دغه ځای کې تېرول لازم دي. دا 3 ورځې چې کله 11مه ورځ راله نو 11مه ورځ باندې د زوال نه بعد د ماسپښین د مانځه د وخت نه بعد چې کله ماسپښین د وخت داخل شي بس دغه ټیم نه بعد د شیطانان به ولي 3 واړه او 3 واړه په دې ترتیب باندې ولي چې اول به د وړوکې جمره راځي وړوکې شیطان ورته زموږ خلک وایي بیا د منځنی او بیا د غټ او ترتیب هم دغه شان دی چې ته څنګه د هغې له راځې ویشتو دپاره نو ترتیب هم داسې راځي. اول به د وړوکې شیطان راځي بیا منځنی او بیا د غټ او د اولنی شیطان چې ویشتو د وړوکې 7 کاڼي به وولي او الله اکبر به وایي د هر کاڼي سره د هغې نه بعد به اوږده دعا وکړي قبلې ته به مخکې. کله چې د منځنی شیطان وویشتو 7 کاڼي نو د هغې نه بعد به بیا اوږده دعا وکړي او قبلې ته به مخکې. غټ شیطان چې بیا کله وویشتو بیا د هغې نه بعد دعا نشته او بیا به ځي. 3 ورځې به دا کار کوي د زوال نه بعد او په کومه ورځ چې قبیل پرسته 2 ورځې تېرول غواړي 11مه 12مه او وختي ورته غواړي نور ډوبېدو نه مخکې به د مینا نه وځي. الا دا که څه عذر درته راشي نو بیا هېڅ خبره نه. که لیټ شي مثال کې د ګاډي د لاسه رش د لاسه بیا هېڅ خبره نه. او که 14مه ورځې ته لیټ کېده غواړي دا ډېره غوره ده نو بیا به 14مه ورځ باندې نور ډوبېدو نه مخکې د مینا نه وځي. او اخره کې بیا طواف الوداع کې طواف الوداع د واجب دی په هر حاجي باندې الا دا چې یو زنانه په هغې باندې د حیض بیماري راغلي یا څلوېښتي پرې راغلي نو شریعت هغوی له دا رخصت ورکړی چې هغوی بغیر د دې طواف نه وتی شي د مکې نه. طواف الوداع چې دې وکړو نو بیا به ډایرکټ د مکې نه وځې بیا به پکې بازارونو ته ګرځېده یا مثال کې مانځه ته پاتې کېده دا بیا روانه دي بلکې بیا به وځې. الا دا چې یو سړی د رش د لاسه یا ملګرو ته انتظار کړي د هغې د لاسه لیډ شي هېڅ خبره نه. او که قصدن همدن ډېر لیډ شي نو طواف الوداع به بیا کوي. دا مختصر طریقه وه د حج او وخت موږ سره لږ په دې حلقه کې نو موږ ډېرې خبرې او ډېر تفصیل چې د هغه موږ پرېښودو. زموږ امید ده انشاءالله چې په دې لنډه طریقه باندې به تاسو پوه شوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.